په تمام دنیا کې اول نمبر فاحشه خزا چې په فاحشه کې هغه په اول نمبر ده، په زنا کې په اول نمبر ده، په فسق او فجور کې په اول نمبر ده. اقا خزا را پاسېږي په یو عالم باندې بدنامه لګي، وې د عالم زما سره زنا کړې ده، دا عالم کې دا غیب دی دا غیب دی. دغه ښځې ته چا لوګام وروانه شو، دا چا بندي نه کړه چې ته دا کومه بدنامه لګي، ستا دا بدنامه په یو عالم باندې نه لګېږي، دا په یو پټګۍ باندې لګېږي، دا په یو علم باندې لګېږي، دا په مدرسه په قال الله قال رسول لګېږي. دا ته کومې خبرې کې زمانم چې ستا سیاسي اختلاف به ورسره وي، زمانم چې ستا به دا مولوي صاحب بدې شي، ستا به ورسره نه لګېږي. خو هغه فاحشه ښځه چې د دنیا په اول نمبر فاحشۍ کې ده، د دنیا په اول نمبر عریانۍ کې ده، د هغې فاحشې انتها ته ورسېدله، د هغې عریاني انتها ته ورسېدله. هغې زما پړګۍ معاف نه کړه، هغې زما ګیره معاف نه کړله، هغې زما عالم معاف نه کړو، خو چا یې وله خوله کې لوګام هم وانهچو، چا بندي هم نه کړه، چا جیل ته هم بونه تله چې ته په یو عالم بدنامه لګې. دا در اصل کې د الله د پیغمبر په لمنه بدنامه ده، دا په یو مدرسه او په یو جومات بدنامه ده. یو عالم بدنام که ستا به ورسره ورانه وي، په هغې تهمتونه ولګوه ستا به ورسره ورانه وي. خو دې خبرې ته سوچ وکئ چې د یو عالم په وجه قسم دې زما تمام عالمان سپکېږي، قسم دې زما مدرسه پې اعتماده کېږي، دنیا کې زما پړګۍ شرمېږي، دنیا کې زما وقار نه پاتې کېږي، دنیا کې زما عزت نه پاتې کېږي. او بیا دا نادان مسلمانان، بیا دا ساده مسلمانان دی خو نه دی خبر، هغه فاحشي راوالي تمامې دنیا ته ورسوي. خو د بل چا په تکړو باندې غټه شوې ښځه ده، خو د بل چا د پیسو نه متاثره ده، خو د ډالرو پروټوکولو نه متاثره ده، او د یو څو پیسو په لالچ کې راولګېدل، په عالم بدنامې ولګولې، خو بل چا تربیت کړی او بل چا وله سوچ ورکړی چې راپاسېږه په عالم بدنامه ولګوه، په دې به موږ کامیاب شو. د عالم سپینه لمن توره که په دې به موږ کامیاب شو، په دې به د عوام په عالمانو بدګمانه شي، په دې به د عوام په مدارسو بدګمانه شي، په دې به د عوام په جوماتونو بدګمانه شي. بیا به خلک مدرسې له بچي نه بوځي، بیا به خلک مدرسه کې بچی نه داخلوي، بیا به خلک په عالم اعتماد نه کوي. نورې حربي ختم شوي، نورې لارې ختم شوي. اوس د دنیا اول نمبر ډمې، اوس د دنیا اول نمبر فاحشې ښځې چې نه په خپل عزت دی، خپل عزت خو شته دی نه، خپل عزت خو پیژني نه، د عزت نه خو خبره نه ده، خو د اغیارو په خولو باندې د مدرسې د عالم دشمنه ده. او دا څه نوې خبره هم نه ده چې ګنې نن یوه فاحشه ښځه پیدا کېږي، نن یوه بربنډه ښځه پیدا کېږي او په عالم بدنامه لګوي. د هغه د قارون زمانه وه چې قارون یوه ښځه تیاره کړه او هغې ښځې ته ویې چې ورشه په موسی علیه السلام بدنامه ولګوه. هغې ښځې چې د موسی علیه السلام حقانیت وکتو، هغه ښځې چې د موسی علیه السلام خبرې واورېدلې، موسی علیه السلام ته وی قارون دومره دومره پیسې راکړې وې. نوې خبره نه ده، د منافقانو سردار عبدالله ابی ابن سلول هغې د امام الانبیا په لمن داغ ونه لګو، هغې زما او ستا په مور بدنامه ونه لګوله. په عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې پلار صدیق دی، په خپله صدیقه ده، په تمام کائنات کې پاکه ښځه ده، په تمام کائنات کې الله ته ګرانه ښځه ده، امام الانبیا ته ګرانه بیبي ده، په هغې تهمت ولګو. خدا لغړې او بربنډې ښځې به هم سبا الله ته ودرېږي. او تاسو چې د علماو دشمني کوئ او د دې فاحشو ښځو خبرې دنیا ته رسوئ، تاسو به هم سبا الله له ورشئ، تاسو به هم سبا قبر له ورشئ، تاسو به هم سبا د الله په دربار کې ولاړ یئ، تاسو به هم دا جواب ورکئ، موږ به هم جواب ورکو، موږ به وایو الله موږ د تمام دنیا د کفر مقابله کوله، الله موږ د یهودیت او عیسیت مقابله کوله، الله موږ د سیکولریزم مقابله کوله، الله موږ د فاحشې عریانۍ مقابله کوله، الله موږ د بېدینۍ مقابله کوله. او دا خلک د هغه چا سره په صف کې ولاړ دي چې هغې بغیر د فاحشۍ نه بل سره نه وړل، هغې بغیر د عریانۍ نه بل سره نه وړل. په عالمانو یو عالم بدنامه نه ده، زه به برداشت کړم، سیاسي اختلاف وساته، کنځلې ورته وکړه چې څه ستا خوښه ده، خو کم سے کم دومره غټه بدنامه مه لګوه چې د هغې په وجه د مدرسې نه اعتماد اوچتېږي، د هغې په وجه د قرآن نه اعتماد اوچتېږي، د هغې په وجه
چې خلک د آقا نامدار په حدیثو بدنامي لګوي لږ خدای نه ویریږئ لږ په دې خپل زړه کې ترس پیدا کوي لږ په دې خپل زړه کې غم پیدا کوي سبا مرګ دی الله له ورځو سبا مرګ دی قبر له ورځو سبا قیامت دی الله ته ودرېږو په کومو سترګو باندې الله ته مخ کېږي په کومو سترګو امام الانبیا له ورځي اقا د دنیا ټاپ فاحشه خو قسم دی کو یو سړی نیولی شي قسم دی کو یو سړی ورته خبره کولی شي د وخت اعلی حکمران هغه ورته لګام نشي اچولی ته خو مسلمان یې ته به هم سبا الله له ورځې د مسلمانۍ دعوه کې دغه فاحشه ښځه چې په تمامو دنیا یې د پاکستان نوم وشرمو په تمامو دنیا یې د اسلام نوم وشرمو په تمامو دنیا یې د پښتو د غیرت نوم وشرمو واچوه لګام ورته په یو جیل کې واچوه تیر شه خپلې عهدې نه تیر شه خپل پروټوکولونه او وایه الله د آخرت مې ستا دپاره کړی دی دا ننګ مې ستا دپاره کړی دی داسې فاحشې ښځې به ازادې نه ګرځي